دی چې د څاروي په ماده باندې قرباني کیږي او که نه، لکه یو سړی ګډ حلالوي، غوا حلالوي، یا میخ حلالوي، یا بیزه حلالوي، په دې به قرباني کیږي که نه. ګوره یاده که دا خبره، د قربانۍ دپاره شرط دا دی چې دا به بهیمة الانعام کی، او بهیمة الانعام دا ګډ ته وي، ورسره ګډه، بیزه نر او ماده، غوا نر او ماده، هغې سره میخ راله، او اوښ نر او ماده، دا بهیمة الانعام، په دې قرباني کیږي. اولنی شرط دا دی چې په دې څاروو کې به یې وي، پوه شوئ که نه. نو دویم شرط دا دی چې عمر ته به رسېدلی، کوم عمر چې شریعت ښوولی دی، لکه غوا غوایي د څو 2 کالو به دونه زیات، دونه لاندې به نه، اوه 15 بیزه کال، ګډ 6 میاشتو پورې ګنجایش دی، 6 نه چې بری، یعنې په 9 میاشت کې. دویم دا شرط دی. دریم دا چې په دې کې به عیب نه وي، او دا ته قانون ذکر کړم که نه، زړه به مې پرې خوشحاله شي. عیب کې یو څو خبرې یادې ساته. یو چې داسې بیماره نه وي چې ښکاره بیماري معلومه، یو خو داسې وړې وړې بیماریانې هغه نه. دویم داسې کمزوري نه وي چې کمزورتیا یې مخامخ ښکاري، لکه سمه کمزوري په دې هډوکو کې مغز ختم شوی که څه. دریم داسې ګوډه به نه وي چې ګوډوالی ښکاري، نو دریم په سترګو کې به یې داسې عیب نه وي چې هغه ښکاري. دا 4 عیبونه دي. بس د دې نه علاوه د ښکرو خیال ساتل، د غوږونو خیال ساتل، یا د بل ځای خیال ساتل، دا غوره دي. او چې غوره دي نو څه مطلب شو؟ جایز دي که دغه نه وي؟ که جایز دي که دغې کې څه عیب وي، څه معمولي کنډموالی که پکې وي، نو جایز دي. خو ګوره د الله دپاره چې ته کله ته څاروی حلالوې، نو غوره دا ده چې څومره ښه یو ډېره ښه. اوس غوږې پرې شوی دی، د دې نه ښه دا دی چې غوږې روغي، ښکر یې مات دی، ښه دا دی چې مات نه وی، او داسې بسې بیا ځه. خو که ښکر یې مات وي، ښکر کې عیب وي، غوږ کې عیب وي، داسې قرباني کېږي. 4 خبرې لازم دي. کمې کمې د سترګې خیال ساتل، چې ګوډه نه وي، کمزوري نه وي، ښکاره بیماري پکې نه وي. پوه شوئ که نه؟ ښه، دا 3 شرطونه شو. نو 4م شرط دا دی چې دا قرباني په خپل وخت کې وشي. وخت د دې څه دی؟ د اختر د مانځه نه بعد والا، د اختر د اخرنۍ 4مه ورځ نور ډوبېدو پورې. دې نه بعد کې قرباني نه ده، دې نه کې مخکې کې قرباني نه ده. دې ځای کې شریعت په یو ځای کې دا نه دي ویلي چې دا څاروی به نري، دی نه دي ویلي. خیال هم دی. خو که اوس یو سړی دا وایي چې زه د الله دپاره علم، نو غوره شی علم، نو غوره څه دی؟ غوره نر دی که ماده دی؟ نر غوره دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې قرباني کړی و، بکبشین املحین، ګډانې راوستې، ښکرور ګډانې راوستې. او کوم ګډ چې هغه راوستې و، ډېر ګوره د الله دپاره چې سړی سالي، هغه په کار چې ښه غوره شي. د سترګو نه ګیر چاپېره توروالی، په دې زنګون کې خپو کې توروالی، دا هغه ګډې چې ښایست پکې وي، یعنې چې الله دپاره یو شی دی ښایسته هم واله، مزېدار هم واله، سورب هم واله. او کومې خبرې چې شریعت کړي شرطونه، هغه به پکې لازم وي. موږ د هغې نه زیاتي خبره کوو.